بنګال په جادوګرو پسې مې ګور هغه بل ورس پروډکشن لیکلی وو هلکه مې اوتره لاړلې اورې شاته په ډالې باندې دا شعرونه لیکلي چې صرف لاس مې په سر کې د ونستایم د بنګال په جادوګرو پسې مزه ما دې لګه ویډیو هم کړی دا ما وی هغه درته درلېږم څه وخت چې هلکه اوتره دا غم درمان نه ډېر دی د شعر خو چا په بوساړه مونی د ما نه اوس هم هغه ورځ نه هېرېږي او کم زخمی چې و د هغه دا خبر د ما نه هېرېږي د اختر تار یو خلک څاروي راولي که نه کلیوال کم چې غریبانان وي نو هغه غریب له چا پیسې ورکړې وې نو هغه ورسره څاروي راوستي نو هغه په دې مټ باندې لګېدلی و هغې ډاکټر وی چې یاره دا مردکې دننه دی خو دا چې مونږ دلته راکوو نو دا په بره باندې بیا دا مردکې ځي که نه نو دا به سرجن دا اپریشن کوي نو دغه مردکې به ترې راکېږي موږ خو د دې قصو نه یو خبر نو هغه سړي هغه خبره اوس هم زما په دې غوږونو په دې مازغو کې تاویږي هغه وایي په نور څه نه یم پردي څاروي مې راویستي چې دی ما علاج دپاره مردان ته لیږي او اپریشن نو زه به د دې څاروو سره څه کوم او 3-4 ورځې دي او دا څاروي خو بیا زما نه څوک نه اخلي نو د دې هوایي ډزو نه ډېر کورونه وران شو په کار دی چې زموږ پښتانه او بیا ټول خلک د دې هوایي ډزو نه ډډه وکړي او دا نه کوي دغه یو مردکې د چا کیدای شي چې په کور کې واحد پر دغه وي چې په رغه باندې ټول کور چلیږي او دا په هوایي ډز باندې دغه موږ ټول غریبانان خلک یو د کور د ګرمۍ په موسم کې بهر سمولو نو د هغې د وجې نه اوس ډېر خلک نشي سملاستي او تر نه به شعرونه اورو که نه بس زه به اول خو ګلمنیر ورور ته زمونږ خو ډېر ګران مشر دی زمونږ خو سر اوس په ځمکې لاله را پرېږدمه خو دا یو څیز به هم نه کټ کېږي خو دې شل پیره نه کټ کوي زه ته ولې چې ته اوس دا شیزونه پیسې پې ګټې او سمې نه جوړوې ورګه بس شو هغه ټولې تڼۍ کولاو دي که نه بس نه نه او تر چې څنګه دی په عام ژوند کې او داسې کیمرو ته هم او عام ژوند کې هم یو شانته کې د اوریجنل رنګ کې نورو ټولو خلکو رنګونه بدل کړه او تره پاکستان په پارلیمنت کې کوي چې د ماته چې تڼۍ وته اوس دغه مشر ته خو اول دا حج مبارکي ووایي چې ښځه چې دا ښکلی ځای یې ولیده وایي دې په دې ټولو اسیرو بندیانو ته کړی که نو دوباره پې شي تللی و که نه او جی بس دغه څو شعرونه چې د موقع مناسبت سره چې مینه مې د حد نه سیوا ډېره شي مینه مې د حد نه سیوا ډېره شي کله چې یاران رانه چاپېره شي دوی چې ماته وایي چې څه خو ووایه یو خبره کوم بله مې هېره شي او څومره په لفظونو دي مین زما زار مې د غزل د هر یو شعره شي او زما هغه ځای خو تاسو لیدلی دی دغه ځای ته ګاګره وي چې ګاګرې ته به خامخا سلام کوي کله چې راتېر څوک د بونیره شي او ژوند مې د جنون دریاب ته وغورځو دا کښته یو ورځ به رانه ګیره شي او دغه د په شکال ورځې دي دغه څو شعرونه چې ښکې شي په شکال د باران شپه راپسې جاړي د اړ د اوږدې ورځې سره غرمه راپسې جاړي زما د خپو په پلونو باندې څومره دي مینې چې زم د سنګو کوڅه کوڅه راپسې جاړي او بابا ابۍ مې هم راپسې ډېر وي ناکراره خو دې نه سیوا خپله ګلبڼه راپسې جاړي او زمونږ د لیونو د ناستې دغه څو ځایونه مزار انډېرې او شیخ کره راپسې جاړي دا زمونږ د غرونو نومونه دي چې زمونږ د لیونو د ناستې دغه څو ځایونه مزار انډېرې او شیخ کره راپسې جاړي او تره په مونږ خوارو پسې نور د خفګان څوک دي خو دغه څو یاران دي چې هغه راپسې جاړي او دغه څو شعرونه نور هم چې هر سړی مالدارو له پخه راځي هر سړی مالدارو له پخه راځي څوک زمونږ د خوارو په کار نه راځي او کله کله خیال په هدیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي دا دې ورته ډالۍ وي دی ورته کله کله خیال په هدیره کوئ درمان صاحب چې دلته به د ټولو ګورې شپه راځي او یا خو پاک انکار او یا اقرار وکړه زه د یوې لارې یم یوه راځي ډېر خیال یا خو پاک اقرار او یا انکار وکړه زه د یوې لارې یم یوه راځي او څنګه ستا د غم نه تېښته وکړمه نه راله څه چل نه بهانه راځي ځکه مې اوتره لار ته وکتل غوږ کې مې چې وي چې هغه راځي ډېر ښه یاره ډېر ښه دی یار
لکه مې اوتره لار ته وکتل غوږ کې مې چاوي چې هغه راځي او د بونیر په خاورو یم چې دا شعرونه ونوم نو بیا د بونیر د خاورې سره بې وفایي ده چې ټیک ته چې د رنګه په ګل رنګه یې یار خو د اخلاقو نه بدرنګه یې مونږ د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې مونږ د سارو په زړونو پوه شو خلک انسانانو ته وایي څنګه یې یا د بونیر خاورې لیونی دې کړم ته چې دا د پیر بابا ملنګه یې او دا وفاداري د یاره ډېره ده ناست چې را سره د کټ په لنګه یې او اوس چې دا د امن طلبګار شولې نور جوړې پښتونه تنګ د جنګه یې اوس چې دا د امن طلبګار شولې نور جوړې پښتونه تنګ د جنګه یې ماله چې په غرونو باندې راغللې نو منم دی اوتره ډک ته ننګه یې بنګال په جادوګرو پسې مته ګور هغه بل ورس پر ډاټسن لیکلی وو هلکه مې اوتره لاړلې اورې شاته په ډالې باندې دا شعرونه لیکلي چې صرف لاس مې په سر کېده و نو ستایم د بنګال په جادوګرو پسې مزه ما دې لکه ویډیو هم کړی دا ما وی هغه درته درلیږم څه وخت چې هلکه اوتره دا غم درمان نه ډېر دی د شعر خو چا په بوسه اړنګونی څنګه درمانه ما د شعر جوړیږي ډاټسن سره هم خو څوک د شعر کله چې په بوسه اړنګونی لیکي درمان زمونږ ګران دی خو دې کې به یو شی هم نه کټ کېږي مې کټ کوه که نه ښه دغه څو شعرونه ستاسو په خولت ده دغه باندې فرمایش باندې چې تش تخلې په پالسګرو پسې مزه د لباس په دې ملګرو پسې مزه څه ناسې د کردار امتحان اخله او تش ته رنګ په هیوګرو پسې مزه دا چې ستا په وړاندې غټې غټې وایي هېڅ هم نه دي په دې نرو پسې مزه چې د ننګه ډک یو ملګری ډېر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه او صرف لاس مې په سر کېده و نو ستایم د بنګال په جادوګرو پسې مزه او د یو بل نه راله زړونه توروي خو د یو بل نه راله زړونه توروي خو د دې خلکو په خبرو پسې مزه ډېر ښه دی او دا جنون دا غریب د خپل جنون سره لګیا یي دا اوتر په دې سندرو پسې مزه ما په شعر کې مو ګوره ما څه ها ته مې نه کتل ما انګار صاحب ته کتل هغه دغه چې داسې به ښه وفادار نه مومي بل به زما په شانتې یار نه مومي د جوړولو به دې ډېر خلک وي خو د خپل غم به څو غمخوار نه مومي یاره چې ما دې څنګه خیال ساتلو داسې به بل څوک تابعدار نه مومي زړونه به ډېر تا ازار کړي وي خو د دې ازاره به بازار نه مومي او د خپل غرور په دریاب مه ګډېږه د وخت پیرغونه بیا به لار نه مومي ټیک ته چې زه به هم اوتر یم خو ته به هم ګورې قرار نه مومي په مړینې شور غوغا انتشار نه کېږي چې د په مړینې شور غوغا انتشار نه کېږي دا خو پوښتنه ستا د پوره د چا خار نه کېږي خو داسې تر هغې به قتلېږي د پردو د لاسه څو چې مخپلو کې په یو بل اعتبار نه کېږي او ډېره په وینو کې لت پت شوه ډېره ودردېده دې پښتنې خاورې ته نور دې بس هزار نه کېږي او اوس په شعر کې بس اوتره شهیدان ستایمه نور رانه ذکر د ګودر او د چنار نه کېږي او دغه څو شعرونه چې د حالاتو تقاضې ښه نه دي ځکه د زړونو حوصلې ښه نه دي د دې سړي په ژبه تېر نه وځئ د ده لوظونه او وعدې ښه نه دي خوله باندې وایي پښتانه یو کوو زړه کې یې نورې ارادې ښه نه دي دې نه به ټول جهان ته اور ولګي په پښتونخوا بلې لمبې ښه نه دي زما ورته څه ناسه خو شته دی ستا د غزل سوي مصري ښه نه دي ډېر ښه دی بس ډېر ښه نیازه خان ته څومره ټایم وشو 15 منټه ورکه ګړی دې په ځای ودرولې که موږ له خو زړه پوخ کړو تله اوس 15 منټه نور پکې شو ووایو یاره نوم کې ووایه پرېږده هلکه ریښچا د اکمل صاحب باندې چې د کم نظم لیکلی هغه ووایه ترنم کې به یې وایم مړه په ترنم کې به یې څنګه وایم مړه ترنم کې تاسې هسې ووایه بس موږ خو خپل میچ کې وکړه دغه مړه ته به کې بس دې ووایم دغه ځای کې به یې نو زما هغه خو در رسي زه ووایم پکې
کوتره ها قربان اقبال مومن لالا وایي ها